السلام علیکم ګران مینوالو. دا نن چې زه په کومه خبرو راغلی یم دا زما د مرګ او د ژوند خبره ده. د مرګ داسې چې په ما باندې د روژې نه 20 ورځې مخکې اټیک وشو. موټر سایکل باندې کسان ناست وو. ما خپل خاوند ته کور کې ویل چې دغه شان کسان دي او هغوی سره تماچه وه. ما په ما باندې اټیک کولو خو ما اکسیلیټر ورکړو. زه لاړم، زه رالم کور ته ډایرکټ رالم. دته مې ویل خاوند مې راته خبره په خندا واړولې، نه دا تاسې ګپ لګې. بیا چې زه کله کوزېدم دا کسان ما ولیدل په خپله. هغه کسان د مراد سره او د مسعود سره په ټیک ټوک رالل. هغه مې هم وویل منصف ته خپل خاوند ته مې ویل چې دا کسان دلته ولاړ دي، ګوره دا زدا دي دی خوا کال ورکوي او دوی په ما باندې ډزې کوي. بیا زه واپس روانه وم. زه هغې بیرې ته فیسپور ته تلمه. ما فیسپور کې کار و د هغې نه چې ما یوټن وکړو. واپس راتلم په یوټن کې په ما باندې ډزې شروع شوې. په ما باندې ډزې وشولې. زما ماشوم زویم هم شاته ګاډي کې، هغه شاته ملاستو او دا منصف هم را سره مخکې ناستو. خو ډزې ټوټل زما سیټ ته شوي دي. زما سیټ ته ټوټل ډزې کړي، زه یې وویشتم. دا وګورئ ګرانو مینوالو، زما وجني په مال حال باندې ما وجني، زما په خپل جیدات باندې ما وجني. دا د دې د پلار نیکه جیدات نه دی چې د دې د پلار نیکه جیدات دی او دې ګټلې ده. زه په دې حال ته دې رسولې وم. دا وګورئ دا زما ایکسرې رپورټ هم دی. دا وګورئ دا پوره زما ویډیوګانې. ماله چې هر څه چلو شو مینوالو، ماله زما بچوله هر چاله زه خپل وطن نشم پرېښودی چې زه خپل وطن پرېږدم او د دې دپاره لاړه شم. دا مال جیداد مال د دې نه دی اخیستی، ما د دې نه دی رخ کړی چې دوی به ما د دې نه د کور نه یا د دې د پلار نیکه جیداد ما اخیستی. ما خپله اخیستې ده، خپله ګټه مې ده او دوی ما نه پرېږدي. مراد او مسعود زما د سر قاتل دی. 13 لکه روپۍ زما په سر ورکړي دي او دوی ما وجني. که مال سې چلو شو، زما بچو لسې چلو شو، مراد او مسعود دا دواړه زما غله دي. زما رپورټونه هر څه پراته دي. انشاءالله ډېر زر به د خیره سره په مراد او په مسعود زما ریټونه شروع شي انشاءالله.